وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح که شما باشد در هر جایی که هستیم. خدا را شکر میکنیم بر یک روز دیگه، یک موقع دیگه که خداوند برای ما عطا کرده تا که نفس زندگی را داشته باشیم. بله، من همیشه این را تکرار میکنم که خداوند شکر که خدا یک روز دیگه نفس زندگی را برای ما داده. واقعا ما باید شکرگزار هر لمحه، هر لحظه نفس زندگی که ما داریم باشیم، به خاطر که خداوند بسیار مهربان است. با ای که انسان‌ها چقدر در گناه هستند، چقدر در ظلمت هستند، و اما باز هم خداوند رحمت خود تازه میکنه هر روز. یعنی برای ما مواقع فراهم میکنه که ما به او برگردیم. وقتی ما چهار طرف خود میبینیم چقدر جنجال ها در دنیاست. بله، ما دیروز شاهد کشتار بسیار زیاد انسان‌های بیگناه را در ایالت کالیفرنیا بودیم. 14 نفر کشته شدن و بسیار هم زیاد زخمی شدن. شوهر و خانم، طفلک بسیار ریزی خود پیش پدر مادر خود میمانه و میایه با تفنگ و تمامی از این کسا را که با هیچ دشمنی نداره، بله، واره قتل میکنن. خوب، این تمامی چیزا از تاریکی بیرون میشه، از ظلمت هست، از شیطان هست. شیطان میخواد که یک انسان به دست انسان دیگه به قتل برسانه، چون شیطان در جنگ با خداست. خدا میخواد انسانها را نجات بده از این بلاها، و اما شیطان در جنگ است، میخواد که ناکام بکنه. و اما خداوند در آخر پیروز است. پیروزی از آن خداوند است، پیروزی از آن شیطان نیست. شیطان شکست خورده بر صلیب. شیطان شکست خورده، و اما پیروز عیسی مسیح خداوند است. ما در کلام مقدس خدا میخوانیم که روزی میآید که عیسی مسیح بر میگرده و مؤمنین خود میبره و شیطان شکست میخوره، شکست دائمی میخوره و به جهنم انداخته میشه برای ابدالآباد. کسایی پیروز هستند که به عیسی مسیح ایمان میارن. خداوند تحفه حیات، تحفه زندگی همیشه را برای ما میته. او میگه من راه، راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من پیش پدر آمده نمیتونه. او میگه که من شما را بسیار زیاد دوست دارم. او میگه که دشمنایتان حتی دوست داشته باشین. او میگه من شما را قدر زیاد دوست دارم که به خاطر از این دوستی حتی من جان خدا فدایتان کردیم. وطنداری عزیز، امو یک مثال هندی است که دود کا دود و پانی کا پانی. شیر و آب دینی میشه دا گز او دا هم میدان. ببینین که میدانی را که عیسی مسیح گز کرده چقدر واضح است، چقدر صاف است، چقدر پر از محبت الهی است. خداوند شما را دوست داره و او با فراخ دلی شما را دوست داره. او میخواد شما به او برگردین. او میخواد زندگیتان تغییر بده، از شما کاملا انسانهای نو بسازه. درد و رنج بسیار زیاد است، مصائب بسیار زیاد است، هر چقدر بگوییم کم است. و اما هیچ درد، هیچ رنج، هیچ مصیبت ما بزرگتر از فیض خدا نیست. فیض خداست که شما را میخواه به طرف خود که شما را نجات بده از تمامی از این تاریکی ها، از تمامی از این ظلمت. وقتی یک انسان به عیسی مسیح ایمان میاره، به این معنا نیست که زندگی از او گل و گلزار میشه در این دنیا. نه، زندگی از او شاید سختتر، مشکلتر شود، و اما پیروزی از او مسیحی است، از او کسی است که به عیسی مسیح ایمان آورده، چون پیروزی خودش عیسی مسیح است. وطندارای عزیز، ما دعا میکنیم که خداوند شما را امروز برکت بده. برنامه امروز ما به زبان شیرین پشتو است برای وطندارای عزیز ما که به زبان پشتو صحبت میکنن. بیش از 70 میلیون پشتون در پاکستان و افغانستان و در دیگه گوشه های دنیا زندگی میکنن و خداوند پشتون ها را دوست داره.
خداوند میخواهد که پشتون ها را از گناه هایشان نجات بده، از ظلمت نجات بده. خداوند میخواهد که قلب پشتون ها را تغییر بده. وقتی که ما میبینیم که چقدر نفرت ها در وطن عزیز ما وجود داره، این به خاطر از این است که پشتون هایی کار را میکنن، هزاره ای کار را میکنه، تاجیکی کار را میکنه. این به خاطر است که شیطان از طریق مختلف کسای انسان ها را میکشه. کلام خدا برای ما میگه چی هزاره چی پشتون، تماما از یک آدم و حوا ما همه اعضای همدیگر هستیم. این نسل پوست پرستی و نسل پرستی و نژاد پرستی و لسان پرستی و ملیت پرستی ای از طرف خدا نیست. خداوند تمامی انسانها را از آدم و حوا ساخته و ما هستیم که به نسل و رنگ و پوست و لسان به این چیزا هر چیز جدا جدا ساختیم، به خاطر از اینکه ما حقیقت خدا را نمیشناسیم. کلام خدا میگه که هر که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. خدا محبت هست. ای خداوند عزیز، برکت ما بده امروز، وطندارای ما را برکت بده که به تو ایمان بیارن. مردم افغانستان برکت بده، مردم ایران برکت بده، مردم تاجیکستان برکت بده، مردم دنیا را برکت عیسی مسیح بده که وا به تو ایمان بیارن و از نفرت، از کینه، از بغض، از عدوت، از قتل، از انتقام، از تاریکی نجات بیافن، در سلامتی، در صلح، در آرامش عیسی مسیح داخل شوند. به نام مقدس عیسی مسیح خداوند، آمین. امروز مثل همیشه برادر عزیز ما ابراهیم فروتن که ما هستند و از کلام مقدس خدا بخش میکنن. ما واقعا همیشه برکت میگیرم از این برادر عزیز ما، بسیار دوستش دارم. وطندار عزیز ما ابراهیم فروتن، ستاره مشی وطنداره. جوړ او آرام اوسئ. خدای دې برکت درکړي حسین جانم. خدا شما را هم برکت بده وطندار عزیزم. ستاسو وقت دی، مهرباني وکړئ. ډیره مننه ګرانو محترم اوریدونکو او لیدونکو ورونو او خویندو. زه نن بیا د تاسو په حضور کې حاضر شوم تر څو د تاسو سره د پاک خدای مقدس کلام انجیل شریف سره سره خبرې وکړم. خو زه به تر ټولو وړومبی دا کلام په یوه لنډه دعا سره پیل کړم او له پاک خدای څخه به وغواړم چې موږ او تاسو ته دا قوت او قدرت راکړي تر څو د هغه په کلام باندې ښه وپوهیږو او د خپل روحاني ژوند لپاره یې عمل په باندې هم وکړو. دغه دعاوې مې د عیسی مسیح په نامه وکړې. آمین. آمین آمین. هللویا. ګرانو دوستانو عزیزانو، د نن ورځې د کلام د موعظې عنوان دی د مالک عیسی مسیح د راتللو زیری. نو تاسو به له دغه عنوان څخه پوهېدلي وئ چې د مالک عیسی مسیح راتلل د جهان ته یو عجیب او معجزې په ډول سره دغه سقوط کړې دنیا ته راغی تر څو هغه بېلتون د رابطې چې د پاک خدای او د انسانانو ترمنځ پیدا شوی و هغه له منځه څخه ایسي او پخلاینه راولي او بیرته موږ تاسو ټول انسانان رابطه د پاک خدای سره ولرو او دا لاره د مالک عیسی مسیح په وسیله پاک خدای تیاره کړې ده. خو باید دا هم ووایم چې هر کال د ټول جهان ډیر خلک د هغه د راتللو او پیدا کېدلو کالیزه لمانځي او ډیر خلک خوشحالۍ کوي چې په دې خوشحالۍ کې ډیر خلک سره دعاوې کوي او د کالیزه لمانځي چې بیا په انګلیسي ژبه ورته کرسمس هم وایي او دغه د برکت ورځ ډیره یوه نیکه ورځ باندې لمانځل کیږي. خو په ځینې ځایو کې بیا ډیر خلک دي چې دغه خوشحاله کوونکي زیري څخه بېخبره پاتې شوي او یا تر اوسه یې نه دي پوهېدلي او یا یې نه دي اورېدلي چې ډیر خلک د جهان
دغه خوشحالۍ کوونکی زیری د زیري په مناسبت په وخت او زمان کې چې په پای د دسمبر د میاشت کې لمانځل کیږي د لمانځي. خو په ټول جهان کې خلک په دې پوهیږي چې د مالک عیسی مسیح د راتللو د پیدا کېدلو د جهان ته دا ورځ خلک لمانځي. خو زه غواړم چې د موږ ګران وطنوال بیا خصوصا پښتانه هم په دې جهان کې په دې وپوهیږي چې د مالک عیسی مسیح راتلل دغه جهان ته داسې یو برکت ورکوونکی زیری دی چې پاک خدای د ارادې او د خواست په مطابق سره عملی شوی دی. ځکه پاک خدای کامل عادل دی او ګناه بې سزا نه پرېږدي. خو هغه مهربان او بخښونکی خدای هم دی. ځکه هغه په خپل فضل او رحمت سره دغه لاره د خلاصون د بشر د مالک عیسی مسیح په رالېږلو سره جوړه او تیاره کړله، تر څو هر ګناهکار انسان وکولی شي د پاک خدای سره بیا د تل رابطه پیدا کړي. خو دغه د پاک خدای په فضل سره کېدلی شي، نه د موږ تاسې په عملونو او کوششونو سره. ځکه هغه مهربان او کامل خدای دی او په هغه باندې همغسې چې ګران اندریاس جان وویل ټول انسانان ګران دي. پاک خدای خپل کامله مینه په مالک عیسی مسیح په وسیله د ټول جهان د خلکو دپاره ښکاره کړې او ورښودلې ده. نو دغه د کامل مینې د پاک خدای ته په روحاني ډول سره هغه زیری دی چې خوشحاله کوونکی دی چې پاک خدای د مالک عیسی مسیح په رالېږلو سره سرته رسولی دی. خو زه به تاسې ته لومړی د پاک خدای له کلام د انجیل شریف له نوې لفظنامې د مرقس له انجیل شریف له کتابه چې عنوان یې دی د مرقس په مطابق د مالک عیسی مسیح زیری، اول باب اول آیت څخه تر اتم آیتو درته بیان کړم او له ګران اندریاس جانه به هم هیله وکړم که چیرې کېدلی شي او امکان لري تاسو ته په مخ د پردې تلویزیون هم د کلام در ښکاره کړي. ضرور بله. د پاک خدای کلام فرمایي تاسو وینئ چې په مخ د پردې باندې چې د پاک خدای کلام داسې فرمایي چې دا د پاک خدای د روحاني زوی مالک عیسی مسیح زیری باندې شروع کېدلی شي، څنګه چې پیشګویۍ پخوا زمانو هم د اشعیا نبی او د نورو نبیانو په وسیله په انجیل شریف په کتاب کې لیکل شوي دي چې ویلي وو ګوره دا زما پیغمبر دی چې مطلب له یحیی پیغمبر څخه وي چې له مالک عیسی مسیح څخه پخوا د جهان ته رالېږل شوی وو او پاک خدای فرمایي زه به له تا څخه وړاندې خپل نبي ولیږم او دی به د ستا دپاره لاره تیاروي او په بیابانو کې به نرې او چیغې وهونکی آواز راشي چې د مالک لاره تیاره کړئ او د هغه دپاره سرکونه نیغ کړئ او د پاک خدای په حکم سره دغه شانې به صحرا او بیابانو کې هغه غسل تعمید ورکوله، یعنی یحیی نومي پیغمبر چې راغی او هغه اعلان وکړ چې توبې وکوئ او د پاکۍ دپاره د تعمید غسل ونیسئ او پاک خدای به د تاسې ګناهانې در وبخي. نو هغه و چې
د یهودو د وطن ټول خلک او بیا د بیت المقدس له ښکاره ټول خلک هغه ته راغونډ شول او هغوی د خپلو ګناهانو اقرار وکړ او هغوی دا د رود اردن د سیند په غاړه یحیی پیغمبر هغوی ته غسل په اوبو کې ورکوله. خو یحیی پیغمبر هغه څوک و چې د اوښ د وړیو کالي اغوستل او د څرمنې کمربند یې تر ملا و او هغه د سرایي مرخانو او شاتو څخه یې خوراک کړله او هغه به دا اعلان هم کړله چې زما نه وروسته هغه بل سړی راځي چې دلته یې اشاره د مالک عیسی مسیح د راتللو دپاره وه او ویل یې چې هغه له ما نه ډېر زورور دی او زه لایق نه یم چې ټیټ شم او د هغه د پایزار تسمې ور پرانیزم. ما خو تاسو ته په اوبو کې غسل درکړله، خو هغه چې راشي تاسو ته به د پاک روح د خدای په وسیله روحاني غسل د تعمید درکړي. نو ګرانو دوستانو، تاسو واورېدل چې د مالک عیسی مسیح د راتلو د جهان ته مخکې زیری د دغه پیغمبر چې یحیی پیغمبر نومېده زیری ورکړل شوی دی او یحیی هغه پیغمبر و چې د پاک خدای په ارادې سره هغه دا اعلان وکړ چې د ما نه وروسته داسې څوک راځي چې زه لایق نه یم د هغه د پایزار تسمې ور واضح کړم او د پاک خدای د ارادې په مطابق مالک عیسی مسیح د یوې باکرې پیغلې څخه چې مریم نومېدله او تاسې کولی شئ دا کیسه په انجیل شریف د متی او نور انجیل کتابونو کې ولولئ چې هلته لیکل شوي دي او په مطلب باندې ځانونه پوه کړئ. آمین. خو ما تاسو ته د انجیل مرقس څخه د دغه زیری پیغام بیان کړ تر څو تاسو ګران عزیزان وطنوال په دې باندې وپوهیږئ چې د مالک عیسی مسیح راتللو نه مخکې د نبی د پاک خدای د پاک روح په وسیله پخوا زمانو کې چې څو پیړۍ مخکې نه وه داسې پیشګویۍ کړي دي. خو پخوا زمانو کې او په مخکې پیړیو وخت کې د پاک خدای نورو نبیانو لخوا هم پیشګویۍ شوي دي چې زه به تاسو ته د ښه پوهېدلو دپاره د نن ورځې په پروګرام کې د زړې لفظنامې د انجیل شریف د اشیای نبی له کتاب اوم باب 12 آیت څخه تر 15 آیتو بیان کړم چې هغه نبی د پاک خدای د پاک روح په وسیله مخکې را دی چې مالک عیسی مسیح د جهان ته راشي هغه داسې پیشګویۍ کړې او فرمایلي دي. ای د داود کورنۍ غوږ ونیسئ. آیا تاسو ته دغه کارونه بس نه وو چې ټول خلک مو له خپل ځانو څخه بیزار کړل او اوس تاسو غواړئ چې پاک خدای هم له خپلو ځانو څخه بیزار کړئ؟ نو پاک خدای به په داسې حال کې په خپله تاسو ته داسې یوه نښه درکړي او هغه به دا وي چې له یوې باکرې پیغلې څخه به بارداره شي او داسې یو زوی به دې جهان ته راوړي چې هغه ته به امونیول چې معنا یې ده مالک د موږ سره دی. آمین. هللویا. او امونیول به ونومول شي. پخوا له دې چې هغه د ښو او بدو تشخیص وکوي نو کوچ او شودې به پرېمانه شي او دغه دوه مملکتونه او پادشاهانه چې د یو بل څخه دومره بیزاره دي په خپلو کې به سره وویشل شي. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، تاسو خو د مالک عیسی مسیح د پیدا کېدلو زیری واورېده چې پخوا زمانو یې پیشګویۍ شوې
او د هغه راتلل دغه جهان ته د یوې باکرې نجلۍ چې نوم یې مریم دی او مخکې له دې چې دا وپېژندلی شي دغه نبي د پاک خدای چې اشیای نبي نومیږي داسې پیشګویۍ د پاک روح د خدای په وسیله سرته رسولي خو هغوی په خپله د دنیایي ژوند کې دا څه ونه لیدل خو پاک خدای دغسې قدرت د خپلې پاک روح په وسیله ورکړی و تر څو داسې پیشګویۍ د دې په وسیله د جهان خلکو ته ورسوي خو د مالک عیسی مسیح د راتلو او له هغه پیغلې باکرې څخه چې نوم یې مریم دی چې یوه یهودي پیغله وه د شریعت په مطابق باندې د جهان ته پیدا شو نو باید تاسې په دې باندې هم وپوهیږئ چې موږ تاسې انسانان ټول له خپل مور و پلار څخه د دنیا ته پیدا کیږو خو مالک عیسی مسیح د پاک روح د پاک خدای څخه پیدا شو نو د هغه راتلل او زیږېدل عجیبه کار د پاک خدای و چې هغه په خپل رحمت سره او خپل مینه سره دغسې لاره ټول جهان خلکو دپاره جوړه کړه تر څو پاک خدای خپل کامله مینه د ټولو خلکو د جهان ته په مالک عیسی مسیح کې ورښکاره کړي او هغه یې د ټول جهان د بشر د ګناهانو د بخښلو دپاره په همدې دنیا کې قرباني کړ تر څو عدالت د پاک خدای پوره شي ځکه پاک خدای عادل دی او ګناهکار انسان یې په خپل رحمت سره یې لاره د خلاصون ورته جوړه کړې ده نو چې د پاک خدای دغه لاره په خپل رحمت او فضل تیاره شوې ده نو د مالک عیسی مسیح راتلل او پیدا کېدل د جهان ته انجیل شریف چې به په پښتو ورته زیری ویل کېدلی شي آمین او دا خوشحاله کوونکی زیری په دې دی چې د ټول جهان د ګناهانو د بخښلو او د بېاطاعتۍ کولو دپاره لاره د خلاصون د مالک عیسی مسیح په وسیله او د هغه راتلل د جهان ته دغه لاره تیاره شوې ده آمین ډېر خلک د جهان اوس په هغه باندې ایمان لري او د هغه دغه ورځ لمانځي نو ګرانو دوستانو که تاسې وغواړئ چې په هغه باندې ایمان راوړئ نو پاک خدای هر لحظه حاضر دی تر څو د تاسې ګناهان یې وبخي او د مالک عیسی مسیح په ایمان راوړلو سره به تاسې د تل ژوندون او خلاصون بیا ومومئ خو پاک خدای کامل ازادي موږ تاسې ته راکړې ده تر څو په خپله خوښه نیکه لاره غوره کړو او د پاک خدای د کورنۍ اولاد وګرځو او زه دعا کړم چې پاک خدای دې موږ ګران وطنوالو ته دغه قوت او قدرت ورکړي تر څو د مالک عیسی مسیح په روحاني ډول سره ښه وپېژني او پاک خدای دې په دې وتوانوي چې په هغه باندې ایمان راوړي تر څو هغوی هم د پاک خدای د روحاني پادشاهۍ برکتونو یې په نصیب باندې وګرځي خو زه به بیا هم د تاسې د ښه پوهېدلو دپاره د یو بل نبي د پاک خدای چې د مالک د عیسی مسیح د پیدا کېدلو او راتللو د جهان ته یې د کلي په باره کې او هغه ځای کې چې دی پیدا کېږي پیشګویۍ یې شوي دي آمین او د دې نبي نوم دی میکای نبي د هغه له کتابه 5 باب 2 آیت څخه تر 5 آیتو پورې به درته بیان کړم چې هغه نبي د پاک خدای د پاک روح په وسیله داسې فرمایلي دي ای د بیت لحم وړوکې کلیه سره له دې چې ته خو یو ډېر وړوکی ښار له ښارونو د یهودیانو د اسرایلو څخه یې خو بیا به هم له تا څخه به داسې یو لوی مولا یا پیشوا
دغه دنیا ته ظهور پیدا کړي چې هغه له ازله یې وجود درلود هللویا. او هغه به د اسرائیلو په قومونو باندې د تل پادشاهي او سلطنت وکوي. په خدای خپل غوره کړ شوی قوم ته در هغه وخت او زمانه پورې چې هغه امیدواره پیغله خپل زوی د جهان ته راوړي، تر هغو پورې به دوی د خپل دښمن په لاس کې ووسی. نو وروسته به نور ټول جهان د هغوی له اسارت څخه بیرته خپل وطن ته راوګرځي او د ټولو نورو قومونو د اسرائیلو کې به یووالي سره ژوند وکوي. نو وختي چې هغه پیشوا راشي، هغه به د پاک خدای په قوت او قدرت او په ښکلا کې خپل قوم ته د پاک خدای له خوا نیکې لارې وروښیي. نو هغه وخت به د هغه غوره کړل شوی قوم په ارامۍ امنیت کې ژوندون وکوي. ځکه ټول خلک د ټول سر د ځمکو څخه د هغه له لویۍ او بزرګۍ څخه به باخبره شي. هغه به واقعي صلح و سلامتي د جهان ته راوړي. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، تاسې واورېدل چې دغه نبي د پاک خدای د مالک عیسی مسیح په باره کې داسې پیشګویي کړې چې هغه پادشاه د صلح و سلامتي دی، په بل هیڅ چا کې صلح و سلامتي نشته. یوازې په دواړو دنیاو کې صلح و سلامتي په مالک عیسی مسیح کې ده. نو باید تاسې په دې باندې وپوهیږئ چې د مالک عیسی مسیح پادشاهي او سلطنت دا دنیایي پادشاهي غوندې نه دی. د هغه پادشاهي د خدای ابدي روحاني پادشاهي ده چې هغه د تل دپاره ابدي او ازلي پادشاه د ټول جهان دی. هم په دې دنیا کې هم په راتلونکې دنیا کې هغه پادشاهي کوي. خو تاسې دغه هم واورېدل چې هغه ته ازلي ویل شوي دي او هغه له ازله څخه د پاک خدای له ذات څخه و او دی. خو پاک خدای داسې اراده وکړه تر څو هغه د دنیا ته راولېږي، تر څو خلک د جهان د پاک خدای په پوره مینه باندې وپوهیږي او پاک خدای خپل کامل عدالت په هغه کې پوره کړي. آمین. د مالک عیسی مسیح راتلل هغه برکتي روحاني زیری دی چې لمانځل یې ډېر وړین دي، ځکه د پاک خدای ټول روحاني ابدي برکتونه د مالک عیسی مسیح په وجود کې پیدا کېدلی شي. آمین. نو هغه یو عادي انسان او پیغمبر نه دی، بلکې هغه کامل انسان او یو کامل مالک دی. هللویا. چې د پاک خدای په اراده او غوښتنه سره د جهان ته له مریم باکرې پیغلې څخه وزېږېدله او د جهان ته د پاک روح د پاک خدای څخه پیدا شو. نو په دې هغه ته د پاک خدای روحاني زوی هم ویل کېږي. هللویا. ځکه هغه د پاک روح د پاک خدای څخه پیدا شوی او موږ تاسې انسانان د خپل دنیایي مور و پلار څخه پیدا شوي یو. په وخت چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړو، موږ هم د هغه په ابدي ژوندون کې او ابدي خلاصون کې ژوندون پیدا کولی شي. آمین. هللویا. نو مالک عیسی مسیح د جهان ته د دنیایي پادشاهۍ دپاره نه و غوره کړل شوی، ځکه څو وارې یهودیانو وغوښتل چې هغه پادشاه اعلان کړي، خو هغه په خپله ورته وویل چې زه د دې دنیا پادشاه نه یم. آمین. ځکه هغه وخت کې یهودیان په دې نه پوهېدل چې هغه روحاني پادشاه د ټول جهان دی، نه د دنیا دپاره د پادشاهۍ دپاره
چې رالېږل شوی دی. او هغوی په د دې نه پوهېږي. یهودیان اوس هم نه پیژني خپل مسیح. خو ګرانه دریاس جانه وختې موږ تاسې په مذهب کې غرق یو او نسل په نسل په مذهب کې مو ژوند کړی دی. بله. نو دا تحفه د پاک خدای چې موږ ته یې راکوي، ډېر انسانان په دې باندې نه دي قادر چې دا درک کړي او په دې باندې وپوهېږي. بې له پاک روح د پاک خدای څخه څوک نشي درک کولی. بالکل. هماغسې چې اشیا نبي وایي پاکه خدای دغه کار چې تا کړی، څومره خلک کولی شي په دې باندې باور وکړي او څومره خلک کولی شي په دې ایمان راوړي. بله. نو په دې خاطر دی هغه کار چې د معجزې په شکل او عجیب کار پاک خدای کړی، ډېر خلک نه دي حاضر چې هغه به باندې ځان وپوهوي، ځکه په انجیل شریف کې ټول روحاني حکمتونه او برکتونه د پاک خدای لیکل شوي. بله بله. نو ځکه هغه ته ازلي او ابدي پادشاه د پادشاهۍ د پاک خدای ویل شوی دی، نو پر هغه باندې ایمان راوړل حتمي دي. آمین. ځکه هغه داسې یو عادي انسان او پیشوا نه و، ځکه هغه ازلي او ابدي پیشوا او لارښوونکی د ټول جهان دی. ځکه په خپله مالک عیسی مسیح ویلي چې زه لار او ژوندون او رښتیا یم. نو پاک خدای غواړي چې دا د تل ژوندون او خلاصون ټولو خلکو ته ور وبخي، خو دا پر موږ تاسې انسانانو پورې اړه لري. اړه پیدا کوي چې داسې اراده وکړو او حاضر شو چې هغه باندې ایمان راوړو او د هغه باندې ایمان راوړل په دې دنیا کې حتمي او ضروري دي. ځکه که چیرې موږ تاسې د خپل زړه دروازه د هغه په مخ باندې خلاصه کړو، نو مالک حاضر دی د موږ تاسې په زړونو کې د پاک روح په وسیله باندې ژوندون وکوي. نو پاک خدای دې وکړي چې تاسې د مالک عیسی مسیح په ابدي و ازلي شخصیت باندې هم ښه پوهېدلي وئ، او پاک خدای دې موږ ګرانو وطنوالو ته دا قوت او قدرت ورکړي تر څو په خپل زړونو کې د روح په وسیله باندې د مالک عیسی مسیح په ابدیت او ازلیت باندې وپوهېږي او ایمان پې باندې راوړي. خو زه به بیا هم د تاسې دپاره د نوې لفظنامې د انجیل شریف د پال رسول له لیک څخه چې د فلیپیانو په نامه یې لیکلی دی، دوهم باب 6 آیت څخه تر 11 آیتو پورې هم درته بیان کړم چې د مالک عیسی مسیح د ازلي و ابدیت په هکله یې داسې راته ویل کړي دي او فرمایي چې عنوان یې دی د مالک عیسی مسیح عاجزي او لویوالی. هللویا. او دا کلام د خدای فرمایي هغه یعنی مالک عیسی مسیح گرچه د خدایی په صورت و، خو د خدای سره یې برابرېدل په قبضه کې ساتلو خیال ونه کړ او زیر یې ونه ګڼله، بلکې خپل ځان یې د هغه ټولو اختیارات څخه خالی کړ او د غلام شکل یې اختیار کړ. هللویا. او د انسان په شان شو او د انسان په جسم کې ښکاره شو او خپل ځان یې دونه عاجز کړ او دومره تابداره شو چې مرګ یعنی مرګ د سولې یې وزغمله. هللویا هللویا. ډېر مشکل دی چې موږ په دې کې حتی فکر وکړو، مګر خدای قادر مطلق دی او هغوی په خپل اراده کې دا کړی دی. دا د فلیپیانو فصل 2 باب او د آیات ډېره زوراور آیات دی، ځکه چې دا وایي چې خدای قادر مطلق چې خدای دی مګر هغوی انسان شو او خپل ځان د خدای قدرت را خالی کړل،
زموږ لپاره. آمین. او دغه په عاجزۍ کې موږ برکتونه پیدا کړل. ځکه ګرانه دریاز جانه وختی چې د موږ وطنوال کلام د انجیل شریف ونه لولي هغوی نشي کولی چې مالک عیسی مسیح ښه وپېژني. یوازې د پاک خدای په رحمت دی چې دا کلام د خدای موږ ته راکړل شوی دی. ځکه دا لیکل شوي دي په دې کلام کې چې دا کلام د خدای کلام د پاک روح د خدای په وسیله نوشته شوی دی. آمین آمین آمین. او د ټول انسانانو لپاره دی. مګر زما دعا دی چې خدای کار وکړي د انسانانو زړه کې، ځکه چې د خدای کلام ډېر زوراور دی او د ټول انسانانو لپاره دی. هو اندریاس جانه، مګم دلته ضرور دی چې هر یو انسان بلا تعصب څخه د پاک خدای کلام ولونی. ځکه عاجزي دا دلته لیکل شوی دی چې خداوند مالک عیسی مسیح عاجز شو. هو ګوره په انسان هم تر څو چې عاجز نشي بالکل خدای ته نشي تسلیمېدلی. بالکل هر انسان غرور لري. بالکل بې د پاک روح د خدای څخه موږ تاسې نشو عاجز کېدلی. وخت پاک خدای روح موږ ته راشي بیا موږ تاسې پیروتن عاجز کوي او موږ ته دا قدرت راکوي تر څو د مالک په عاجزۍ او په مینه باندې وپوهیږو او دغه کلام موږ پوهوي په دې باندې چې نو وقتی چې تاسو غواړئ ډاکټر کېږئ اندریاس جانه تاسو باید کتاب ولولئ چې ډاکټر شئ. بالکل. نو که چیرې تاسو د کتاب د ډاکټرۍ ونه لولئ نو تاسو نشئ کولی چې ډاکټر شئ خلکو ته دوا ورکړئ. بالکل دې خاطر د تاسو ایمان نشئ راوړلی تر هغو پورې چې د کلام د انجیل شریف ونه لولئ. دا د خدای څومره برکت دی چې موږ ته دغه کلام راکړی تر څو موږ د خدای اراده باندې وپوهیږو. آمین. او همدا کلام وایي چې دغه کلام تاسو ته درکړل شوی دی تر څو تاسو نیکه لاره د خدای وپېژنئ او تاسو کامل د خدای پاک په اراده باندې وپوهیږئ. آمین. هللویا. نو د پاک خدای دا کار چې سر ته رسولی دی دا د موږ تاسو د ټولو دپاره انسانانو دپاره دی او پاک خدای غواړي چې موږ تاسو ته برکتونه راکړي. نو دا کلام د پاک خدای فرمایي چې هغه دومره تابدار او عاجز شو چې مرګ د سولې وزغمله. نو په دغه وجه و چې پاک خدای هغه ډېر سرلوړی وګرځوله او هغه ته یې هغه نوم ور وباښله کوم چې د ټولو نومونو څخه اعلی دی. او دې دپاره چې د عیسی په نامه هر یو موجودات په سجده شي، خو که په آسمان کې وي یا په ځمکه کې وي یا هغه چې د ځمکې لاندې دي د پاک خدای د پلار د جلال دپاره هر یو په خپله ژبه باندې اقرار وکړي چې عیسی مالک دی. آمین. هللویا. نو ګرانو عزیزانو دوستانو تاسو باید په دې هم وپوهیږئ چې مالک پاک خدای په اول ځل دې جهان ته په دې راولېږل شو تر څو موږ ته لاره د خلاصون راوښیي او هغه د دې دپاره نه و راغلی چې عدالت د خدای وکړي بلکې هغه رالېږل شوی و تر څو د خلاصون لاره او نجات د خلکو دپاره یې لاره ور وښیي. دا د خدای د فضل زمانه دی. او د خدای کلام فرمایي چې خلاصون نه دی موږ په کارو باندې بلکې په فضل د خدای دی چې موږ ته خلاصون را بخښلی دی. بله. نو ما په مخ کې ډېرو پروګرامو کې د خلاصون په باره کې هم موعظې د کلام د مخه کړي دي. اوس نه غواړم چې دغه په باره کې وغږیم. نن د موږ تاسې موعظه د مالک د عیسی مسیح راتللو د جهان ته ده. زه غواړم چې د موږ ګران دوستان عزیزان په دې باندې وپوهیږي چې مالک عیسی مسیح د جهان ته راتلل ولې زیری بلل شوی دی او خلک په دې وپوهیږي چې دا زیری یا دا ورځ د کریسمس چې په جهان کې خلک خوشحالۍ کوي
دا واقعا خوشحالي کوونکی خبر دی چې پاک خدای په خپل اراده د جهان ته د مینې په وسیله باندې ورکړی دی. نو ګرانو دوستانو، عزیزانو، ورونو، خویندو، تاسو خو د مالک عیسی مسیح د کلام له مخې د هغه ازلي او ابدي قدرت باندې وپوهېدلی او د مالک عیسی مسیح نوم او عاجزۍ او لویۍ په باره کې هم تاسو واورېدل. نو باید تاسو په دې باندې پوهېدلي وئ چې هغه یو عادي انسان او پیغمبر نه و چې د ګناهکار او لعنت شوي جهان ته راغی. هغه د پاک خدای له ذات څخه و چې هغه ازلي او ابدي دی. هغه دې جهان ته راولېږل شو تر څو زیری د خلاصون او ابدي ژوندون ټولو هغو خلکو ته ورکړي چې ایمان پرې باندې راوړلی شي. او هغه په خپل عاجزۍ او قدرت کې دومره حلیم و چې وکولی شي کامله اراده د پاک خدای په دې جهان کې سر ته ورسوي. بل هیڅ انسان په دې باندې قادر نه دی چې بې له پاک روح د کومک څخه د پاک روح د پاک خدای ټول احکام او قانون سر ته ورسوي. یوازې په عاجزۍ او حلیمۍ سره موږ تاسې کولی شو چې د مالک عیسی مسیح په مینه باندې وپوهېږو. هغه مینه چې په مخ د صلیب باندې پاک خدای ټول جهان خلکو ته ورښکاره کړې ده. او په دې باندې وپوهېږو چې هغه لعنت چې پر دنیا باندې د آدم د بې اطاعتۍ په خاطر راغلی و، هغه لعنت او هغه ټول شیان مالک عیسی مسیح په خپل ځان باندې واخیستل تر څو هغه کامل فروتن او کامل عاجز شي، تر څو په خپل عاجزۍ سره د پاک خدای عدالت پوره کړي، تر څو هغه لعنت شوي دنیا خلک یې بیرته د پاک خدای سره پخلاینه ورکړي. نو د عیسی مسیح د راتللو او پیدا کېدلو د جهان ته د ټولو انسانانو لپاره نیک زیری او خوشحالي کوونکی زیری دی، تر څو خلک د جهان په ایمان پر هغه د تل ژوندون او خلاصون بیا ومومي. او پاک خدای د خلاصون او بخښلو د ګناهانو لاره د ټولو خلکو د جهان دپاره یې دروازه خلاصه پرېښودلې او خلاصه ده د تل دپاره. او نن چې ورځ دی، نیکه د ورځه د خلاصون ده. نو ګرانه دوسته که چیرې تر اوسه پورې تا پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان نه وي راوړی، نو د کلام په مطابق نن هغه وخت او ورځ را رسېدلې ده چې ته په قادر شي په دې باندې چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي. هللویا. نو موږ به تل دا دعاوې کوو خپلو ګرانو وطنوالو عزیزانو ته، هغوی چې تر اوسه یې مالک عیسی مسیح نه دی پیژندلی، هغه کاملا ښه وپیژني او د هغه په لویۍ باندې وپوهېږي. او دغه نیکه لاره چې پاک خدای د خلاصون د ټولو بشر دپاره جوړه کړې ده، دا د موږ وطنوال هم درک کړي. او دغه لاره د بخښلو د ګناهانو چې پاک خدای د جهان د خلکو دپاره جوړه کړې ده، هغوی په دې باندې ایمان راوړي. نو موږ باید په دې باندې هم وپوهېږو چې پاک خدای عادل دی او هغه په خپل فضل او عدالت او رحمت او مهربانۍ څخه دغه لاره د خلاصون د ټول بشر د خلکو دپاره جوړه کړې ده. په دې کې هیڅ تبعیض نشته. هماغسې چې ګران اندریاس جان پخوا وویل، په مسیحیت کې مذهب نشته، په مسیحیت کې قوم پرستی نشته، په مسیحیت کې هیڅ نوع تبعیض د انسان دپاره نه دی قایل شوی، ځکه پاک خدای ټول انسانان که نر دی که ښځه برابر پیدا کړي.
او په خدای غواړي چې موږ تاسو ته صلح او سلامتی باندې ژوندون راکړي. خو دغه ژوندون یوازې د مالک عیسی مسیح په ایمان راوړلو سره میسر کېدلی شي، تر څو هغه پاک روح د موږ په ننه کار وکړي، تر موږ تاسو پر نوي انسان باندې بدل کړي، او موږ وکولای شو د خپل ورونو سره په مینه او سوله صفا کې ژوندون وکړو. ځکه بې له پاک روح د خدای څخه موږ انسانان په دې نه یو قادر چې د خپل ورونو سره مینه وکړو. ځکه یوه له لومړۍ میوې د مینې د پاک خدای هغه دا ده چې د پاک خدای د پاک روح میوه لومړۍ میوه یې دا ده چې مینه ده. نو وقتی چې موږ تاسو مینه ونه لرو، نو که ایمان هم بې له مینه وي هیڅ په درد نه خوري. ځکه د موږ ایمان وخت کامل دی تر څو په مینه باندې د خلکو په منځ کې په صلح او سلامتۍ کې ژوندون وکړو. ځکه مسیحیت لاره د مینې ده او شریعت د مسیحیت مینه دی. ځکه مالک عیسی مسیح په خپل لوی حکم کې ویلي دي چې زه تاسو ته حکم کړم چې یو د بل سره په مینه کې ژوندون وکوئ. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، تاسو خو د مالک عیسی مسیح د زیږېدلو او راتللو د جهان ته د پاک خدای د کلام له مخې واورېدل، او ما هم تاسو ته په تفصیل سره بیان کړل. خو زه به د پای د دې پروګرام کې د ګران اندریاس جان او تاسو ټولو سره په یو ځای یي ډول سره یوه لنډه دعا په پای د دې پروګرام کې وکړو. بله، آمین. او د پاک خدای څخه به وغواړو چې د موږ تاسو دعاوې واروي، او د دغه نیک ورځو شپو کې د موږ په وطن کې صلح او سلامتی راولي، او دغه د پاک خدای کلام د پاک خدای په پاک روح په وسیله د موږ د ګرانو وطنوالو په زړونو کې کار وکړي، تر څو هغوی دا روحاني برکتونه د پاک خدای باندې وپوهیږي، درک یې کړي، او په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړلی شي. آمین. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، پاک خدای دې وکړي چې تاسو د دغه کلام په روحاني مطلب باندې پوهېدلی وئ، او تاسو دا درک کړي وي چې د مالک عیسی مسیح راتلل دې جهان ته لومړی د پاک خدای د مینې دپاره وو، او هغه دی چې خپل رحمت او فضل باندې پاک خدای دغه لاره موږ ته جوړه کړې ده. نو په پای د دې پروګرام کې زه غواړم دا دعا وکړم چې پاک خدای دې دغه مینه د موږ په وطنوالو په زړونو کې هم ورکړي، تر څو په صلح او سلامتۍ کې ژوند وکوي، او د موږ وطنوال د دغه زیري د منلو د قوت او قدرت پیدا کړي، تر څو په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي. ما دغه کلام او دغه دعا د مالک عیسی مسیح په نامه باندې وکړه. جوړ، روغ او خوشحاله او ښه ژوند ولرئ. د خدای په امان. آمین آمین. ډیره ډیره مننه ورور ابراهیم، خداوند تاسو ته برکت ورکړي. او ما باز هم ازتان خواهش میکنم یعنی ما زیادتر از کلام خدا بخش بکنین و اما خداوند شما را برکت بده. وطندارای عزیز، اما قسمه که برادر ابراهیم گفتن که با وجود از اینکه خداوند عیسی مسیح 100% برابر در تثلیث و اما او این را غنیمت نمیدانه و خود از تمامی چیزا خالی میکنه، عاجز میکنه، به خاطر از این که ما کلام خدا را در قلب خود جای بدیم، به خاطر از این که ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم، ما هم باید متواضع شویم، ما باید خود
پایین بیاریم، باید با قلب باز کلام خدا رو بخوانیم تا که خداوند روح در زندگی ما کار بتانه. خداوند شما را برکت بده برادر ابراهیم. ډیره مننه باز هم. بیا هم که کوم سوال وی اندریاس جان موږ حاضر یو وخت شته چې تاسو غواړئ چې کوم سوال وکړئ او زه په پښتو ژبه به خپل ګرانو وطنوالو ته ځواب ورکړم. بله اینمی خودش یک بسیار مشکل مسئله است برای ذهن انسان. البته اکثرا ما اینمی سوالات از مردم میگیریم که شما مسیحی ها یک انسان کمزور خدا میگین که او را حتی انسان ها مصلوب ساخت و اینمی آیاتی که شما از فیلیپیان خواندین کاملا 100% این را برای ما واضح میسازه که در الوهیت او 100% برابر با خدای پدر، با خدای روح القدس، و اما او این را غنیمت ندانست. او به صورت انسان آمد و خود خالی کرد. او این را به خاطر دوستی زیاد خود نسبت به ما کرد تا که ما را به آغوش خود بگیره. برای ما انسان ها قابل فهم نیست و اما برای خدا این قدرت خداست. اما قسمی که پولس رسول میگه، ابراهیم جان میگه که برای کسایی که در راه هلاکت است این پیام پوچ است، واقعا پوچ است. و اما برای ما کسانی که نجات یافتیم، تجربه گرفتیم، این قدرت خداست، قدرت خدا. نو د دې لپاره چې حسین جان د موږ ګران وطنواله هم د تاسو په دې خبرو باندې وپوهیږي. زه به د پاک خدای د ارادې په مطابق باندې ګورئ دا کار داسې نه دی چې موږ غواړو چې خلک مسیحیان کړو، موږ غواړو چې خلک د مسیح وپېژني. هللویا هللویا. دا د مذهب تبدیلی مسله نه دی، بلکې دا د زړه تبدیلی مسله دی. خدای غواړي چې زموږ زړه تبدیل کړي. خدای غواړي چې موږ ته د نفرت، د تاریکی او د غصه او د بربادی او د انتقام زنجیرونو څخه آزاد کړي. دا یو روحانی مسله دی، نه که جسمانی، نه هم د نسلی او د ژبه او د کوم ملک دا قوم مسله دی، بلکې دا د انسانیت مسله دی چې انسانیت د ټول انسانان چې دی ګناهګار دی او مگر خدای په خپل فضل په وسیله کې غواړي چې موږ ته د دوی بدیانو آزاد کړي. آمین. اندریاس جان ګوره موږ تاسو وایي چې خدای پاک کامل دی که نه، خدای پاک قادر دی. نو که خدای پاک قادر دی هغه انسان کېدلی شي لیکن انسان نشي خدای کېدلی. هللویا آمین. دا ډېره مهمه ده. یو جاپانی یو بار همداسې ویلي چې انسان لپاره ناممکن دی چې خدای شي، مگر خدای لپاره ممکن دی چې انسان شي. او دا صداقت لري کله چې د خدای کلام واضح وایي چې خدای دا قدرت لري. د فرشته کله چې فرشته راغله په مریم باکره ته وویل چې دا د خدای قدرت دی، دا د خدای قدرت دی. انسان لپاره دا ناممکن دی چې حتی هضم وکړي داسې، مگر خدای کولی شي او خدای زموږ لپاره دا نیک او دا ډیره پرقدرت کار وکړه. آمین. نو د دې لپاره چې موږ ګران وطنوال په دې باندې وپوهیږي، موږ دا موعظې په دې خاطر باندې کوو ګران اندریاس جان، موږ هم اول چې مسیحیان نه وو دا مشکل مو درلوده. بالکل موږ دا خبرې په خپله پوچې بللې. هماسې چې تا وویل چې هغه خلک چې روح نه لري او نجات یې نه دی موندلی، د هغو دپاره دا خبرې پوچې دي. بالکل. د موږ دپاره هم وختې چې ما ایمان نه درلود، شخصا ما وختې چې ایمان مې نه درلوده، ما به خپل اولادونه او خپله ښځه په دې محکوموله چې تاسو غولېدلي یې. آمین. ما د پاک خدای روح واخیستله او پاک خدای ما ته بیا زیږېدنه، روحاني زیږېدنه راکړله. زه په دې قادر شوم چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړم او هغه خپل مالک او خلاصون ورکوونکی قبول کړم.
نو دا پاولوس رسول ویل چې پاولوس رسول په خپل ځان هغوی د مسیحیانو او د مسیحیت دښمن وو، مګر وایي چې زه وایم تاسو ته چې دا د دوی لپاره چې د هلاکت په لاره کښې دی، دا یو پوچ پیغام دی، مګر زموږ لپاره چې د خدای قدرت زموږ سره دی، اوس د خدای نجات زموږ سره دی، دا د خدای قدرت او حکمت دی. آمین. او داسې خپل پال وایي زه په دې باندې نه شرمېږم چې د انجیل معاوضه کوم، بلکې زه افتخار کړم ځکه دا قدرت دی خدای دی چې زه خلکو ته اعلانوم. د رومیانو اول باب او 14 آیت. هللویا. آمین آمین. نو په دې خاطر دی چې ګران ادریاس جانه موږ ته په خدای دغه موقع میسر کړې ده چې هغه ښه شی چې هغه ګلالی او نیک او روحاني شی چې موږ موندلی دي موږ خپلو وطنوالو ته ورسوو، تر څو هغوی هم د دغه برکت نه باخبره شي. دا د موږ خواست نه دی، دا د خدای خواست دی چې دوی ته دغه برکتونه ورسوي او د دغه خبرې د موږ په وسیله باندې دوی ته کوي. ما ته یو ګران وطنوال په خپل فیسبوک کې ما ته لیکلي وو چې ولې تاسو ډېر د موږ دپاره نه غږېږئ، تاسو وخت نه لرئ او که تاسو مصروف یې او که تاسو پیسې نه لرئ چې مصرف یې کړئ موږ ته وغږېږئ. نو هغه خلک چې ګران ادریاس جانه وږي تږي دي د کلام دپاره، هغوی غواړي چې دغه وار وي. آمین. هغه څوک چې تر اوسه وږي تږي نه دي د کلام دپاره، هغه تر اوسه په دې باندې نه پوهېږي چې دا څونه د برکت کلام دی چې په خدای د موږ په وسیله باندې دوی ته رسوي. آمین 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 آمین. موږ د چا قضاوت نه کوو، بلکې موږ دعاوې کړو چې په خدای دې موږ وطنوال په دې قادر وګرځوي تر څو د کلام شریف انجیل شریف ولوني او خپل ځانونه پوه کړي. ځکه اوس په میډیاګانو کې په انټرنیټ کې ډېر اسانه ده، ټول شیان په خدای په دغه میډیا کې اچولي دي تر څو خلک ځانونه پرې پوه کړي. آمین آمین آمین. یو نفر په فیسبوک کې وغوښتل چې ما ته کلام راولېږه. ما ورته نوشته کړل چې ګرانه دوسته، کلام په خپله په انټرنیټ کې په میډیا کې وجود لري. ته کړی شي په انټرنیټ ته ورشي، ځکه ته په کابل کې اوسېږي یا په افغانستان په یو ښه ځای کې اوسېږي، کولی شي چې د میډیا نه ټول کلام پیدا کړي. نن ورځې زموږ دنیا ډېره کوچنۍ دی، د وخت خلاصېږي وروره. ډېره مهرباني او خدای تاسو ته برکت راکړي. تاسو ته هم خدای دې سپارو. بسیار بسیار تشکر. وطندارای عزیز ما خدا را شکر میکنیم. از برادر ابراهیم باز خواهش میکنیم که ما بیشتر صحبت بکنه و اما شما را در پناه خداوند میسپاریم. سه شنبه آینده بخیر از برادر نورالله در مورد کریسمس میشنیم. خداوند حافظتان. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی.